چالاکه ته کېږي او مصرف به بل چا خو صحیح دی نو هغه ما لېږلی اروپا ته په خپله شخصي پیسو هغه ما لېږلی اروپا ته راشه که ته ودې کې دا دې بزنس روان دی او ټیلر یې دا ستا او الحمدلله شکر الحمدلله زه د خپلې تجربې نه داسې وایم شاعري لار هنر قیمتی دا وارزو کس ما گفتم میرم خیلی تخم پخته میکنم اول کس تخم انداختم باز روغن انداختم خاطره جالب می نمیست یاره ډیره جالبه خاطره کوه تاریخ ندی قربان شومه وطنه زه د کوم تاریخ قربان شومه وطنه نن یې کوژدنم ده خلک هلته لیږلي دا خپله د ندې خواته راغلی دی دغه دی ځوان او په خپله خوښه که نه د مور و پلار په خوښه مور او پلار به خوښه کړې خپله خو به مور او پلار بیا ډېره خوښه افغانان یو غلامي د هغه رب کړو زمونږ تورې هر رنګې خطرو سره ټکر وای دا سیاست د موږ ته مه ښایه پنجاب زموږ بچي ستا د پلرو سره ټکر وای د ژوند داسې یو خاطره دې راته ووایه چې ته پکې ډېر خندېدلی اوسې دا کیسه به نور هم دلته پرېږدو ځکه تا لانجې شروع کړلې پلار یې هم داسې دی ګیلمن وزیر خو سر په وطن ورکو یو وخت شور و او غوغا و اوس هېر شوی له هر چا دی نن کښتۍ د امیدونو یې ډوبېږي د افغان ملت په کومه لار روان دی برو دیگه اوه اوه بسته بسته ما ونه ګوره په بوکس هاته آفرین آفرین ټول تاسې هغه ته وګورئ دا دی دا دی دا وایي دې خرچه کړې ده وایي خفه دی پکې ودې پېژندو همدې خرچه کړې ده همدې کړې ده مجاهد ویلي ما نه دي ویلي څنګه دا د قوارې نه څنګه پېژنې مجاهده دا به درپسې ډېر لګېږي دا څه دا مې کاکا زوی دی همزول مې دی خیر دی مونږ ملګري مې یو همزولی دی لږ ځان باندې خرچه کوه خدای ته وګوره سړیه بس چې په خرچو وایه که نه زه باید د افغانستان سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا د کامې ولسوالۍ ده او بلنه رستورانټ دی چېرته چې نن موږ تمه دا کړې ده چې دلته به راشو او خپرونه به وکړو او انشاءالله چې د دې ځای له ځوانانو سره او د دې ځای میشتو خلکو سره او د دغه هوټل مالک او نورو مسؤلینو سره به خبرې اترې کوو د دې ځای دغه ښایستونه به راخلو درنو ملګرو دغه صحنه وګورئ ډېره سکون بخشه ده ولې سکون بخشه ده ځکه چې ډلې ډلې ځوانان د بېلابېلو ولایتونو نه د بېلابېلو سیمو نه راځي او دغلته د دغه جنتي ماحول نه خوند اخلي زموږ هېواد بې له شکه چې ښکلی دی او جنتي هوا لري جنتي منظرې لري خو صرف پکې ګرځېدل مهم دي که چېرته زما غږ اورئ کله هم چې تاسې راځئ ننګرهار مو انتخاب کړ بیا کامې ته یو ځل راشئ او دغه جنتي هوا نه تاسې خوند واخلئ دغه منظره وګورئ ډېر خلک د دې ارمانجن دي خو موږ او تاسې په افغانستان کې یو بیا هم ورته نه راځو ډېره مننه چې د دغه خپرونې د لیدو تابعه مو کړې راسره پاتې شئ ډېرې ښایسته منظرې هم در باندې ګورم ټوکې ټکالې هم در باندې ګورم او د ځوانانو سره خبرې اترې به زموږ ډېرې جالبې وي راځئ مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي د دغه ځای یو څو ښایسته نظارې راسره ننداره کړئ
بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو بلنه رستورانت دی او په بلنه رستورانت کې بیا ډلې ډلې ځوانان د دې لپاره راځي چې له تفریح وروسته ستړي شي دغلته راشي دمه وکړي دمه یې بیا داسې وي چې یا شیریخ وي یا چای او یا کړایي نو راځئ هغه ځوانانو سره خبرې اترې کوو چې نن ورځ یې چکر لپاره ځانګړې کړې او راغلي دي کامې ته او کامه انتخاب کړې ده او په کامه کې بیا له خپلو دوستانو سره چکرې وایي منظرې کوي له هغه وروسته بیا دغه ځای ته راغلي دي دغه ډلې ډلې ځوانان او همدارنګه هلته ټولو سره خبرې کوو تاسې راځئ السلام علیکم ورو اجازه خو ده ښه خواستې انشاءالله چې څنګه د خیر په غونډۍ نه اساس هېڅ شي هم نشته څه وخت راځي یاره یو 100 منټو بعد به راشي ښه سلام ستړی مو شي ښه وعلیکم سلام استاد ښه په خیر اوسې ته ښه ده نوم مبارک دی نوم مې عثمان غني دی او د بیسود ولسوالۍ قلعه خیلي کلي نه راغلی یم ښه ښه عثمان غني خو یو ملي لوبډله کې لرو که نه هماغه دی دا بل دی خو نو تخلص بل انتخاب کړه چې موږ ودې پیژنو که نه عثمان غني موږ هماغه یو پیژنو دا خو مې نوم دی خو بیا هم تخلص یې بل هم دی تخلص مې سالارځی دی وا عثمان غني سالارځی دغسې پوره نوم اخله موږ دې شکي کړي ما ویل که اوس لوبغاړی په لاس راغی نه استاد څنګه یې والله شکر او چې مو خوړل که نه والله فی الحال خو ملچین دي خوړلي خو بس خرابه شي او هغه د خارجیانو خبره اډر مو ورکړی که نه ورکړی هم دی خرابه شي اوس 100 منټو کې به خیر راسره شي او چې ورته ویلي دي شیریخ که نه والله ډوډۍ هم نه ده خوړې کړۍ مو ته ویلی شي هله مجاهد دیج نه بیخي زونه کړۍ ورته ویلې ده ولې نه تاسو هم زموږ مېلمانه شئ که نه او ډېر مو ورته ویلي که لږ ډېر شی هم ورته ویلی 2 کیلو 2 کړۍ 2 یو کیلو 2 کړۍ یعنې که نه ښه دلته مخکې کله راغلي وئ ته هلته ناستې ته راشه که نه دلته راشه دلته دې خوا ته راوړه دلته راوړه دلته کښېنه مخکې کله راغلي وئ ډېر پیسو ته کوم کور ته یو 3 ځله خو نور هم راغلي یو 2-3 ځلې نور هم راغلي یاست او اوس همدغسې پورې راغلي وو که نه مخکې کامې ته تللي وو داسې همایون شیرخ پزی پورې ملاړو واپس دې خوا ته خواندرانه نه ولې همایون او ښه شیریخ خوښوي ښه شیریخ ته خو داسې منظره نه لرله منظرې پسې ګرځې اوس دغه سیلانیانو نه زه یوه پوښتنه ډېره کومه که نه مجاهده ویې پېژنه پکې کته کړی ځه د دې ځوانانو کې وپېژنه ټول تاسې هغه ته وګورئ دا دی دا وایي دې خرچه کړې ده وایي خفه دی پکې ودې پېژنده همدې خرچه کړې ده همدې کړې ده مجاهد ویلي ما نه دي ویلي څنګه دا د قوانین څنګه پېژنې مجاهده خفه ناستې خرچه تا نه وه کړې یعنې والا خرچه دا مشر مې دی او بل زما کوژدن و بس ویل چې هله مجاهده زموږ په شیرني واوښته وایي کوژدن مې وه کله اوس کار به شوی اوس ټول تللي دي موږ دلته راغلي هلته ورغلي نن دا کار شوی او مبارک مجاهده نن یې کوژدن هم ده خلک هلته لیږلي دا خپله دې نه دې خوا ته راغلی دی دغه دی ځوان او په خپله خوښه که نه د مور و پلار به خوښه مور و پلار به خوښه کړې خپله خو به مور و پلار بیا ډېره خوښه که نه ښه کورنۍ ښه ده یعنې بلکل الله تعالی دې نیکو مبارکي که شوي وي او که نه وي شوي الله تعالی دې ورته وکړي کېږي انشاءالله که نه نو شیرني خو بیا دې نه خورو نو یوه خبره نه ده وروره موږ خپل کس پیژنو ته پکې ځان مه داخلوه بلکل ولې زه خو تابعدار یم او شی به راباندې خورې د خیره شی یې زړه وي شی دې نه خورو بس ډېر څه نه بس یو 15 کړۍ راوړه دغه دی ځوان بس ته کامې ته دعوت ورکړې 15 کړۍ راوړه خبره ادم خان رور هم نه شي نه چې ټوټل باندې شیریني وخورو که نه نه شیریني لږ صبر کار شوی دی که نه دی نه بیخي اول بس الله تعالی درته کار وکړي خوشحاله اوسې تاسو کې اوس داسې څوک چې یو ټوکه راته وکړي یو شعر راته ووایي یو جالبه خاطره راته ووایي دا خو دی دې باندې خو وایم تاسو کې راته خطیب یې راته مهرباني وی زما د سترګو حال لیدلی یو بیان دی زما د سترګو حال لیدلی یو بیان دی دې وطن باندې تیر شوی یو کاروان دی هر یهود او هر کافر ورپسې غاپي افغان وړی په تاریخ کې سیبه داسې یو مقام دی ګیلمن وزیر خو سر په وطن ورکو یو وخت شور و او غوغا و اوس هیر شوی له هر چا دی نن کشتۍ د امیدونو یې ډوبېږي د افغان ملت په کومه لار روان دی
رب موږ څه له پیدا کړي دې دنیا کې څه مو لاره څه مو ژوند او څه مو کار دی نه غرور تکبر مو صیب عادت دی عاجزي او سادهتوب خو زموږ شان دی کو درې رنګه وي او کو سپین وي تل دې رپي دا بیرغ زموږ هویت زموږ پهچان دی دا یو ځل بیا کو درې رنګه وي او کو سپین وي تل دې رپي دا بیرغ زموږ هویت زموږ پهچان دی چې مضبوط د جنگ میدان کې لکه غر و پاک رسول مو لفظ ورکړی د پتان دی چې د ننګ او د غیرت قصې کیږي هر میدان کې د ملالې تورې شړانګ دی چې په جګ سر هر افغان مو تل ژوند وکړي دا ارمان مو د شهید ملا عمر دی چې په جګ سر هر افغان مو تل ژوند وکړي دا ارمان مو د شهید ملا عمر دی نن ارمان ملا یعقوب ورته پوره کړو د شهید ملا عمر ته مو سلام دی چې د الله او د رسول په لار کې مړ شم په رښتې بیا راته وایي شهادت د نوشي جام دی او ما مجید افغان د ډېرو ځان قربان کړو مجید افغان نو کم سړی غمخوار دی د مجید افغان نو کم سړی غمخوار دی نوم مبارک دی نوم مې مجید افغان دی او د افغانستان کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی کونړ د اسمار ماشاءالله ولسوالۍ هم ښایسته ده ځوانان هم ښایسته دي فرهنګ هم ښایسته دی او بل استعدادونه هم ښایسته دي دا وګوره په لومړي ځل دا زه ګورم یو خو خان زوري راغستی و بل دغه د ویلو انداز یې ډېر جالبه و بل پکې دا د اتفاق هغه تومنه چې وه ډېره وه مثلا دی یو ټکی پکې زما ډېر خوښ شو چې ویلې که درې رنګه دی که سپین دی بس دا دې رپي داسې چې یو که نه کو درې رنګه وي او کو سپین وي تل دې رپي دا بیرغ زموږ هویت زموږ پهچان دی زموږ پهچان دی بالکل درنو ملګرو پهچان زموږ پښتو کلمه نه ده خو د ضرورت په اساس ځینې شاعران یې په خپلو شعرونو کې راولي نو هغه تشه پیډه کوي نو ډېره مننه کوم دی ودان کوم بل شعر لري شعرونه ما خو داسې نیم کتاب نه مې ډېر لیکلي ښه کله به چاپ کړې د خیره ګورو نو بس چې وخت پیدا شو هلته لږه حالاتو دغه دی داسې کاروبار کوو د وخت ورته نه لرو دونه چې وخت پیدا شي چاپ کوي یو څو بیتونه راته نور ووایه ځوانان ناست دي دوی ته هم سخت خوند ورکوم داسې وکړه یو څو بیتونه به نور ووایم چې هر یو کار مو د پښتو سره ټکر وی هر یو کار مو د پښتو سره ټکر وی عجزي مو د تیارو سره ټکر وی پښتانه یو سرټیټي مو عادت نه دی هر یو ځوان مو دیوالو سره ټکر وی افغانان یو غلامي د هغه رب کړو زمونږ تورې هر رنګ خطرو سره ټکر وی دا سیاست د موږ ته مخه یا پنجاب زمونږ بچي ستا د پلرو سره ټکر وی دا سیاست دی موږ ته مخه یا پنجاب زمونږ بچي ستا د پلرو سره ټکر وی د پنجاب تورې ګیدړې نن ناغلي پښتونخوا د ازمرو سره ټکر وی د مجید افغان ځواني یو وخت ځواني وه اوس ملنګ د تورو غرو سره ټکر وی واه واه خو تورو غرو سره هغه سړی ټکر وی چې ځواني پکې وي جذبه وي احساسات وي او په مټو کې زور وي نو څنګه ځواني دې هم تېره شوې ده او ډغر یې وې څه کیسه ده ډغر یې والې او ځواني راله خوړلې که نه نه اوس وایه که نه چې اوس دا د اوس خبره وکړله دا شعر چې دی که دا ما یو کال مخکې لیکلی نو خو څه نه لري ځوان خو ایله ځوانۍ ته اوس رسېدلی دی ځوانۍ ته اوس یو کال لا اوس هم د ځوانۍ ته رسېدو دپاره شته دی ځوانۍ ته اوس رسېدلی یم خو هغه نه دی کومه چې د ځوانۍ صحیح دور وي که نه هغه په موږ تېر شوی دی نو ته خو ځوانۍ ته رسېدلی نه یې نو څنګه تېر شوی زما 22 کاله عمر دی 25 کلنۍ کې سړی ځوان کېږي 25 کلنۍ کې سړی ځوان کېږي نو چې ما چې کومې سختۍ تېرې کړي که نه نو هغه د ځوانۍ د دور نه وتي دغسې راشي دغلته راشي ښه او په دې اخیره کې نه دی ښه په دې اخیره کې به یو غزل ویم که ترنم وکړم ترنم چې وکړي دا ځوانان هم راغلل که نه او بیخي دا میک دلته ږدمه درته ترنم نه مخکې به یو څو دغه ویم د خپل مینې تراب صاحب دی خو وی سوځېدلی وږی تږی پر خر ښه یم چې ولاړ یم په قطار د ازادۍ ما بیللې ما ګټلې ازادي ده سر میخې په قمار د ازادۍ وی زه خو وایمه کو سره قیمتي ده د وطن خاوره له زره قیمتي ده زه خو وایمه کو سره قیمتي ده د وطن خاوره له زره قیمتي ده
د وطن خاوره له زره قیمتي ده چې غږېږي لږ ودرېږه زه یې لیکم چې غږېږي لږ ودرېږه زه یې لیکم ستا د خولې هره خبره قیمتي ده د وطن خاوره له زره قیمتي ده راځه دواړه د یو چا مخې ته کینو راځه دواړه د یو چا مخې ته کینو کو قلم او کو نظر قیمتي ده د وطن خاوره له زره قیمتي ده زه د خپلې تجربې نه داسې وایم زه د خپلې تجربې نه داسې وایم شاعري لار هنر قیمتي ده د وطن خاوره له زره قیمتي ده دا ستا حسن تسپرلی چرته رسیږي یا دا ستا حسن تسپرلی چرته رسیږي ستا خندا له مازدیګره قیمتي ده د وطن خاوره له زره قیمتي ده څنګ په څنګ په زل کوچیا دواړه ناست یو څنګ په څنګ په زل کوچیا دواړه ناست یو موږ له دا ورځ له اختره قیمتي ده د وطن خاوره له زره قیمتي ده زه خو وایم کو سره قیمتي ده د وطن خاوره له زره قیمتي ده د وطن خاوره له زره قیمتي ده ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی هغه یو شاعر وایي چې که زه هم چېرته د مینې سوداګر ویم به ستا د خولې خبرې خرڅولې نو په واقعي ډول ډېر ښه انتخاب دې کړی و او ډېر ښه کمپوز دې ورکړی و دا ما اورېدلی و فکر کوم چې هغه کونړي هلک ویلی و هغه ساحل مومند ویلی و او په شمشاد تلویزیون کې ویلی و دا تلویزیون کې مې لوده سم ویلی او هلته یې ویلی و خو هغه یو څه تیز ویلی و ته پې کشال راغلی هغې میک کې ویلی دا میک نه دی دا میک دی خو هغې په سټیج باندې ویلی هغه هغه نه به دا ښایسته راځي وبې ګورې دی انشاءالله چې ډېره مننه کور دې ودان ځوانانو تاسو په خیر راغلی څنګه هستئ تاسو جوړ هستئ تاسو کې کومې خبرې کوئ راسره شعرونه دی خو دا سړی په شعرونو کې ښه ماسټر دی په یو بل باندې د خپل بام هغه مه اړوئ شعرونه خو ځان دی ډېر تکړه دی ته ووایه زه ته څنګه یې شعر مه وایه شعر ضرور نه دی زه همداسې خبرې خیر دی شکر دی الله رحم دی ستاسو ژوند چارې ښې دي شکر الحمدلله څنګه ملګري یو ځای شوي یاستئ راغلي یاستئ بس جمعې ورځ همداسې چکر ته کوم ځای نه راغلئ کونو همدلته ننګرهار کې دي همداسې راغلي بیسودونه دوی نو بیسودونه راغلي دي مجاهده تجربه دې څه ده دې ځوانانو زمونږ مجاهد ډېر ښه تجربه لري چې ورته دې کې خرچه چا کړې دا چې مایوسه څېره وګوري دې کړې ده اوس به دې کې څه پته ولګي پته لګېږي اوس ټول خاندي نو اوس مې په خبره پوه کړل مخکې معلومېده نه اوس مې پته لګي اوس دې وویلې که نه د انتخاب وکړو همدا دی زه اوس ورته اوس هم نه پته لګي نه اوس خو ټول خاندي چې څوک شکي نه شي که نه خداره ته چې د هغه نه راغلی د بیسودو نه تر دې ځایه پورې څه مو ولیدل سرالو چکر مو وهه ملګري انډیوالانو خوشحالۍ رالو
او چکر مو خرچه مو کړل خرچه ځان مو چاړو وو خرچه خو به خامخا چې دومره راځي نو خرچه خو به کې شي مو خوړل مو شریخ هم وخوړه شریخ ډېره مننه څه ویل لرئ ځوانانو ته به پیغام ورکړو ځوانانو ته دا پیغام دی چې په خپل هیواد کې پاتې شي او د قاچاقي لارو نه ځان وساتي د خپل مور او پلار احترام وکړي او تعلیم وکړي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو داسې خبرې وکړلې پیغام یې په دوه ټکو کې راټول کړو دومره مفهومه پیغام با مفهومه چې مه کوه پوښتنه دی وایي چې په قاچاقي لارو خارج ته مه ځئ تاسې به ځوانان لیدلي چې ان هغه مړي جسد یې خپلو مور او پلار ته نه رسېږي نو هدف مې دا دی چې په وطن کې له لوږې نه مرو خو دغه لاره مو وژني مه ځئ په دې لارو ته ترنم کې ښځه ترنم نه کوي ډېره مننه چې راسره وئ خبرې اترې مو راسره وکړلې ستاسې وخت ما ضایع کړو فقط د لیدونکو لپاره کور مودان خوشحاله اوسئ وروستی کې ورته یو نظم ویم د ټولو افغانانو ته مهرباني بیا ووایه داسې کیمرې ته سم مونږ غوندې کښېنه ورته چې سم د هر څه نه مخکې وایي مینه خوره کړئ خو نفرت ته به لار نه جوړوئ مینه خوره کړئ خو نفرت ته به لار نه جوړوئ لکه د ډمې هر سړي نه به یار نه جوړوئ مینه خوره کړئ خو نفرت ته به لار نه جوړوئ لکه د ډمې هر سړي نه به یار نه جوړوئ سلو کې یو ملګری وساتئ تر سلو کالو د زړه د کور نه به د کلي بازار نه جوړوئ وایي مینه خوره کړئ خو نفرت ته به لار نه جوړوئ لکه د ډمې هر سړي نه به یار نه جوړوئ سلو کې یو ملګری وساتئ تر سلو کالو د زړه د کور نه به د کلي بازار نه جوړوئ او یو نظم دی هغه ما ډېر پخوا لیکلی اوس د امارات حکومت دی ځکه دا دام زما و داسې و زه ځکه پوښتنه کوم چې دا بیتونه زه انتخابومه ځینې ځایونو کې شاعر نوم بیا لیکم نو په دې خاطر باندې زه ما داسې و نیم کتاب ما خپل لیکلی ذهني نیم برته څه درکړم پوره به شي ستا نه هغه لیکلی شم خو زه وخت نه ورکوم شاعري د دې د وجې شاعري خو د وختي یو خبره وکړله چې شاعري د هر هنر قیمتي ده که نه نو څنګه بیا چې خپله هلته مجبوري ده که نه مجبوري ده د کار کوو که نه کار کوئ شعر خو درنه د شپې یو نیم ساعت غواړي ډېر وخت درنه نه غواړي شپې نیم ساعت غواړي خو چې لاړ شو ستړي یو بیا نو ځان نه پوهېږو چې څه ته مهرباني او دغه نظم دی د افغانستان په باره کې خو پخوا مې لیکلی د جمهوریت یادونه هم پکې شوې مهرباني وی د نن دور مینه څه ده د نن دور مینه څه ده د نن دور مینه څه ده د دنیا یوه کیسه ده صرف نوم به مسلمان وي نور مین به په دنیا وي په یو لاس کې به روپۍ وي په بل لاس کې به ډک جام وي زه مجید افغان دا وایم نه جدا خو مینه نه ده مینه ژوند مینه ښکلا ده مینه حسن دی رڼا ده مینه ژوند مینه ښکلا ده مینه حسن دی رڼا ده مینه وګوره مجنون دی مینه وګوره لیلا ده چې د مینې په طاقت باندې الله ستوري د اسمان کړه مینه ننګ دی مینه رنګ دی مینه په کابل کې د نجیب د پانسۍ شرنګ دی مینه په دنیا کې د افغان د وینو رنګ دی مینه په جنګو کې د ملالې تورې ترنګ دی مینه په تاریخ کې د احمدشاه ابدالي ننګ دی زه مجید افغان دا وایم چې په مینه کې لوی شوي پښتانه یو او په مینه کې مړه کیږو دا دنیا خلکو پانی د مرګې حق دی دې دنیا به رسخت یو دې دنیا به رسخت یو ستړي مو شئ درنو ملګرو دغه ځوان ګورئ دی هم چکر ته راغلی دی نور ملګري هلته ناستې دلته راغلی دی تېنه زه فکر کوم چې د پیسو د ورکړې وخت دی ځکه تېنه تښتېدلی دی له همدې سره غږېږو سلام ته هم پوهېږې ډېر ښه سړی یې، ډېر هوښیار یې، پوهېږې. نوم انتظار. انتظار ته څه شي انتظار کې
د خپل آینده د آینده خواري ورته کې کنه صرف انتظار کې خواري چې زحمت هر څه چې فکر کې هماغسې ورته روان یم خاصویم صنف کې پانتون کې یم پانتون طب پونځي محصل څلورم د سمستر ته قد قامت ته مو ګوره قد قامت ته مو ګوره قیامت العالمین دي چې دا وګوره خزم لري واده هم کړی دی ستاسو کامرامین صاحب به کړی نه نو افسوس هغې ته نو هغه خو عمر نه هم صحیح دی نو ستا خو ډېر سبا پلار کېږي اختر نه بعد دا لا بله خوشحالي مونږ خو ټول خوشحالي یو مونږ خو ټول خوشحالي یو نو زه الله تعالی دې همداسې خوشحالي وکړي لره بس ژوندی اوسې مننه څنګه دی کار روزګار دې څنګه دی ولا کار روزګار نشته فی الحال ما ته تعلیم ووایې چې ولا ښه دی ما دې زه به ورته وایم چې تعلیم وکړي فی الحال فی الکال نه فی الحال دغه تعلیم کوم ښه خیر دی پښتو سره نابلد و فارسی زبان فارسی ووایه فی الحال درس میخوانم درس میخوانی خب چطور از درسایتان الحمدلله خوب میگذره دیر میشه خب کدام مضمون سخت است که مطالعه کنی یکیش هم سخت نیست که مطالعه نکنی کلش سخت است دیگه ما فارغ شدیم خو ریاضی را یاد نگرفتیم نه با ما از ریاضی شکر از بسیار دور هستیم دور هستیم از ما بخش ما ریاضی نیست نه میفهمم ما گفتم که شما یک گپ گفتین که ما مشکل ندارم مطالعه کنی هر چیز آسان میشه ما میگم که ما مطالعه میکردیم بازم یادمون نمیشد دیگه ذهنیت تا ذهنیت فرق داره از ما که شما ذهن تیز است شاید هیچ امکان نداره که امکان نداره تو یاد نمیکنی ما یاد میکنم تو امکان نداره نه برو ما دیگه مسلکتان که چی باشه او یاد کردن میتونی اما که مسلکتان نباشه نی باشه کردن نمیتونی خواری کنی زحمت بکشی یاد میشه امکان نداره میشه چرا نمیشه چی بازی تو کو هر چیز امکان داره در زندگی هر چیز در زندگی امکان داره صحیح است هیچ چیز در ناممکن اصول زندگی نیست صحیح امکان خدا را ما میفهمم خو بعضی شیان بعد از هیچ د امکان له سرحد وتی مثلا ځینې استعدادونه الهی وي صحیح دی اوس شعر لیکل یو عادي کار دی صحیح دی اوس که ته چې په مطالعه باندې کېږي زه تا کتاب در کوم 10 ورځې مطالعه کوې زه ته اوس یو شعر ولیکنی شي لیکل هغه شعر او هغه یو الهی هغه ده کنه یک الهی استعداد است یکی نیست او زه خدا خبر کنم دغه خو زم میام ما به الهی استعداد نرفتیم ما به چیز رفتیم کوشش رفتیم خو او درباره کوشش کې ته باز داره د ژوند داسې یو خاطره درته ووایه چې ته پکې ډېر خندېدلی اوسې دا کیسه به نور هم دلته پرېږدو ځکه تا لانجې شروع کړلې نه لا ژوند ښه پلار یې همداسې دی پلار دومره ښه دی خو دا ډېر جنجالي دی د ژوند ښه خاطرې زندګي چې موږ وخاندې ښه خاطرې څوک هم ته وایې چې ته کامیاب شوم زما ښه خاطره وه بس همدا ښه خاطره دی نو زما د ژوند ارمان دو زما د ژوند ارمان دا ارمان نو دا صحیح دی دا ښه خاطره وه خندونکې خاطره راته ووایه چې دلته ملګرو سره راغلی کوم یو ورځ داسې یو ټوکي سره مخ شوی چې زما ښه خاطره ډېرې دي زما تر ټولو بده خاطره دا وه چې تورخم کې مونږ خپرونې وکړې بېرته راتلو ټول ډیلیټ شوي وو هغه ډیلیټ شوي رانه بیا کله د دوی سره هم درد کوم موږ دا شی وکړو بس اورم چې راکړو بیا ډیلیټ شول ښه اوس ته راته د ژوند یو خوږه خاطره راته ووایه خوږه نه خندونکې خاطره خندونکې خاطره به ډېرې نو کوم یو دا نه ووایه ځان نشته شته ولې نشته ناکامورا پارک ته تللي وو ناکامورا پارک زموږ خیمې ته راغلي وو زه مو دا کاکا زوی فارسی کې به ویم خیر د مشکل نشته ما بودم بچې کاکا متوفچی مې ما بوده که یادش بخیر که چېرته پښتو کې ویلی شي زموږ لیدونکي ډېر پښتانه دي دغه خاطره ډېر خلک ګوري او اوري په مینه نو پښتو کې چې ویې ټول به پرې پوه شي پښتو شاید غلط شم پښتو شاید غلط شم خب بدری خواستم که خوبش بیاید ای بود ما بودم او یک بچه هم بود یادش بخیر پارک ناکامورا رفتیم از او به یک چند مدت پیش سپینغر رفته بودیم سپینغر رفته بودیم این بچه همه ما دیگه تو یک ذره اعلام ده خوده که ما تعلیم دارم ما دارم دیگه سرما زیاد خنده میکنه نامش نمیگیری نه نامش نمیگیرم میشناش که چیز ببینم میشناش هماره باز منشن کنه احمد خواجه زاده این گفته منشن کنه بعد کجا رفتیم دیگه اول که تیزی محاسبه کت خویم کتش توک مزاقت مام کتش کدم دیگه دو کامه دیگه او گفتش گفت کجا رفته بودی چقدر وقت چقدر پیش تو کجا رفته بودی ما گفتم چقدر وقت پیش او گفته که گفت ما اسپینکو رفته بودیم اسپینکو از بجای که بگه اسپینغر رفته بودیم ما اسپینکو رفته او نیلوفر رحمانی را کتش باز داشتیم نیلوفر رحمانی و هم یک یوتیوبره یکی در باغ مرشید 2018 بود غالبا رفتیم دیگه تنها بودم یک دوستم بود به نام شازیب
یادش بخیر یادش بخیر نگفتیم یک یوتیوبر بود و مامی تو آمد گفت چند تا تیکت گرفتی چند تا تیکت گفت چند تا تیکت گرفتی چند تا تیکت نگرفتی ما گفتم زیاد تیکت گرفتم خو اینم خبریال مثل تو اینم یک یوتیوبر مرا گفت خو بگو چند تا گفتم زیاد گرفتیم زیاد خو گفت چند تا گفتم 2 تا یا 3 تا او زیاد گفت زیاد تا مقدار گفتم بله زیاد مقدار است خو دلته راغلی مصرف چا وکړو مصرف کاکا زوی مې چالاکه ته کېږي او مصرف به بل چا خو صحیح دی نو هغه ما لېږلی اروپا ته په خپله شخصي پیسو هغه ما لېږلی اروپا ته راشه که ته ودېږي دا دې بزنس روان دی او ټیلر یې دا ستا الحمدلله شکر الحمدلله ښه تا خو چې زه کار نه کوم پلار مې کار کوي پلار ګټلی زوی ته اسان نو هغه د پلار به دې لېږلی ته څنګه لېږي مسؤلیت زما په غاړه دی چې پلار ژوندی تا ته څوک وخت نه درکوي خپل واک ما ته راکړی څه شی وایي خپل واک یې ما ته راکړی دا ډاکټر دی او الحمدلله دا دې نه به الحمدلله دې ته وګوره آینده به وخت سره معلومیږي وخت دا فیصله کوي ها زه سایکالوجیست ته ځان وښیه انشاءالله چې د الله رضا ډېره مننه څنګه آینده کې عملیات شي عملیات دې باندې عملیات وکړم مړ شوی ښه یم پتا باندې کوم انشاءالله ما ته به راځي او دواخانه کې به زما منتظر کېږي هغه وخت چې زه وخت نه لرم وخت که یو دم چینج کېږي او تا نه یو ښه سړی وځي هغه صحیح دی خو اوسنی فعلي شرایط داسې دي چې ته د ډاکټرۍ هغه نه یې جوړ نه یې ورته صحیح دی انشاءالله مشکل نشته ځان به ورته ماده کړم آفرین ما په کارو خو په کار نه بېغم اوسه هغه د بېغم اوسه نه چالاکه ډېر مې وڅېړو کارېږي نه او ډېر ځانګړی استعداد لري ماشاءالله د خبرونو دې معلومېږي مهرباني صحیح است دا فارغ دی زم فارغ یم دا فارغ دا خو زه اوس هم یم دا پانتون نه خلق مقل مکتب نه مکتب نه رښتیا مکتب نه فارغ یم زم دام ښه او هغه دی بس پانتون بس دا څلورم سمستر او ما درېیم سمستر کې مې پرېښی دی او تا کوم پوهنځی لوستو کمپیوټر ساینس یې لوستو تاسې دواړه هغه پوهنځي دي چې سپین ږیری مې بیا به مطالعه کوي او ځینې مسلکونه داسې دي چې هغه یو ځل ولوسه بیا نور نه مطالعه کېږي زه چې غلط شویم د کامرامین صاحب نه هم بخښنه غواړم زما امتحانونه نږدې دي زه مطالعه کوم شپې ناوخته پورې نه شپه ایښم او 1:30 پورې مې مطالعه کوم فاینل امتحانونه نږدې دي او چې کومه خبره غلطي شوې درنه زه درنه بخښنه غواړم الله دې ونازوه دا تا چې خبرې کولې ما ته ډېر خوند راکولو ډېر ښه انداز سره خبرې کوي او ډېر داسې ځوان طبیعته انسان دی او ډاکټر صاحب الله تعالی دې خپلو هیلو ته ورسوه ستا یوازې هیلې نه دي دا د ټول افغانستان هیلې دي چې ورځ ته ډاکټر شي یو څوک اوسې چې موږ درته په قطار کې کینو دا به زموږ لپاره ویاړ خبرې انشاءالله به داسې ډاکټر به نه جوړېږم چې څوک په عذاب کړم یا اوسني ډاکټرانو غوندې ځینې به یادوم ټول نه یادوم ځینې به یادوم ځینې به یادوم ټول نه یادوم ځکه چې ټول نه دي د چا خبره زموږ پښتو کې یو متل وایو چې کنه لامدم سوځي که نه ټول نه نیم یو کس یادوم هغې ته الله نیک هدایت وکړي همدومره بس ورته ویل الله دې ونازوه الله دې ونازوه دا به درپسې ډېر لګېږي دا څه دا مې کاکا زوی دی همزول مې دی خیر دی مونږ ملګري مې یو لږ ځان باندې خرچه کوه خدای ته وګوره سړیه بس چې په خرچو وای که نه زه باید د افغانستان پهلوان وای که نه بس په خرچو نه دی نو خرچو نه ده بس په خرچو نه دی نو ښه بس نو الله دې ونازوه کور مو ځوانانو ستاسو په لیدو ډېر زیات خوشحاله شوم ستاسې مجلس ډېر خوند راکړو راته الله مو راته سلامت و ودان لره کور مو ودان ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه وی رښتیا جالبه خاطره پاتې شوه مهرباني یک روز در مکتب بودیم امیت استاد مکتب بر ما گفت امی خاطره جالب تانم بگو یک نفر میخستند میگفت آخر نوبت سر ما آمد باز ما را گفت بخستم روحت گفت خاطره جالب تا بگو باز ما خستم دیگه امو روز یک روز خانه ما هیچ کس نبود کلی گرفته بودن خانه میمشن بعد از اون کس ما گفتم میرم خیلی تخم پخته میکنم اول کس تخم انداختم باز روغن انداختم خاطره جالب می نمیست یاره ډیره جالبه خاطره کوه ډیره مننه کور ودان او ما چې کړي خبرې یا نه ویم یاره بیا به مې خلک ویم یې درته مړه ما په اسونو د هګیو کې اوبه اچولي وو مالګه خوروا کېږي زه دې نه څه خبر بعضې کسان دی نه پوهېږي کړي نه دي بس نه پوهېږي ځوانان څنګه هستئ خیرت دی اجازه ده څنګه یې نوم مبارک دی نثار احمد نثار احمد د کوم ځای راغلی کامي ولسوالۍ کامي ولسوالۍ غلام غوث نوم یې ده غلام غوث غلام غوث نوم یې غلام غوث رښتیا وایي دروغ دروغ واګان دې څه کوم واګانې والا اوس کور کې پاتې دي مجرد دی که نه مجرد دی
وتره به ساتي نو ها کرکټ کې کنه کې کله ولې نه کوم فاست بالر نو تا چې خو یو خبره ورته رښتیا کوي تا چیرې ورته وایي سارم کړی دی کرکټ فاست بالر او بالر هم ډېر پس نه ډېر فاست میډیم فیسر دی او ته به بیټسمین زما په خیر کنه یا په کندهاري لهجه کې موږ نه ته وایو یعنی نه یې سمه خبره وکړه موږ د ګډوډ کړي ځان سره یې ها ها زیاتې منډې دي څو دي په کلیوالي کرکټ کې کلیوالي کرکټ کې زیاتې منډې مې یو 50 دي 50 دیوالې ده هو د چا خلاف دیوالې بس کلیوال دي نو کلیوال دي ها ها دغه چې د بالینګ وکړي که نه تیار مخامخ هم درته ولاړ دی یو ورته د بسته وکړي که مشپږیزه به پې وي او سناسه شپږیزه به پې وایم سناسله څه معنا وایې که نه وښه بلکل وښي ځان باور که وهې ځان باور لرم په ځان باور لري آفرین ډېره مننه او ته اوټ کولی شي انشاءالله بس سبا دا چیلنج تاسې دواړه وکړئ بیا ما ته زنګ ووایي چې چا وګټلو صحیح دی ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسئ ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره استئ او دا برنامه ګورئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو ډلې ډلې ځوانان خو ګورئ دا ګل ګل ځوانان د بېلابېلو سیمو نه راغلي دلته د کامې ولسوالۍ له دغه جنتي هوا نه خوند اخلي بیا بلنه رسټورنټ ته راغلي دي دا د ټولو پښتنو په ځانګړي توګه د دغه ننګرهار د خلکو یو د مزې دی مازدیګری چې شي دلته راټولیږي او بس ګپ شپ وي خنداګانې وي خوشحالیانې وي دا زموږ د ژوند یو ستر ارمان چې خدای پاک پوره کړه دغه ځوانان تاسې ګورئ دوی هم راغلي ستا هغه جوړه یو هلته ولاړ دی که نه هلته ودرېدلی دی هغه ورور دی ورور دی دی راغی هغه دی سیاست مه کوه یو کشر دی خو تنه کې رانه لوړ دی ښه کشر دی ځان نه شو کې هغه ځان نه شو کې نو څنګه بیا راغلی دا فقط ستا ویډیوګانې ښه ډېره مننه تا هغه وکړ ځکه راغی ښه زما په غوښتنه راغلی ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم مبارک دی منصور د جلال آباد یم څنګه راغلی بس چکر ته راغلی بس مازدیګری دی ما ویله زه بس کامې له لاړ شو د خیره او یو چکر به ووخو څنګه و چکر دې څنګه و والا شکر دی بس ښه تېر شو په دې وروستیو کې تاسې ګورئ چې په ټول وطن کې امن دی سکون دی ژوند دی که ته وغواړې دې ځي نه بدخشان ته لاړ شي پنجشیر ته لاړ شي د افغانستان هر کونج ته لاړ شي بېلې ویرې ځي دا څومره سکون بخشه دی ستا لپاره والا شکر دی الحمدلله اوس ډېر خلک بعضې ځایونو ځي چې اوس خلک بعضې ځایونو ته تللی نه شو اوس په هغه ځای خلک اوس ځي شکر دی امنیت ډېر دی او وختي نه ډېر د خیر امنیت دی اوس دلته چې راغلي څه شی دې وخوړل بس زړه دې نو شي بس چرګان او بس شیره خو بس موږ وخوړو بس ودې خوړل که دې نه وروسته نه ومه یې خوړه له موږ نه وخت تېر دی مجاهد ناوخته راغلي خیر ته مشکل نشته بل به راوغواړو بل راغواړي هیڅ مشکل نشته هسې نه چې اخره کې هغه خپلې پیسې دي په ما ورکړي نه انشاءالله نه دا خبرې نه دي پکې هغه ته دې وایي چې کس ناست دی او داسې هغه به ما به دا مقصد وي چې ولا زه پیسې مې ما ورکړلې او هغه ته به دې ښودلې چې ولا پیسې دا خو بې غیرتي ده که نه دا خلک داسې کار نه کوي که نه نه ما خو ورته نه دي ویلي چې ته به یې کړې ما داسې ونه کړې نه خدای دې نه کړي بس نه کړې نه انشاءالله بس اماده یو بس د ژوند یو خوږه خاطره راته ووایه بس ټول ژوند خاطره ده یو پکې ووایه بس دا همدا خاطره ده چې بس چکر ته بس ځو او راځو بس همدا ښایسته خاطره ده والا نه شعر ویلی شو نه بس سندرې ویلی بس یو سره هم شوق یو متل ووایه خلاص یو ټوکه وکړه نو څه شی به درته ووایم دا به باقي شم یو ټپه راته وکړه ما درته چی ویل دې سره هېڅ علاقه نه لرم چې بس یا ټوکې وکړم یا د بل ځوان سره خبرې وکړو په دواړو سترګو ولې نه اجازه ده ډېره مننه راځئ که نه ستړی مه شي خیر اوسې مننه آباد اوسې زده کړئ شکر الحمدلله نوم مبارک دی انور شینواری انور شینواری بل شینواری څه شو هغه هغه ته زما ډېره سودا ده چې څنګه زما ذهن ته دا اندېښنه راپرېوتې ده ډېر لرې لرې رانه ګرځي بس هغه دا څه وی ډېره مننه کور دې ودان هغه لږ شرمګیر دی شرمګیر دی که نه شرمېږي
شرمګي د لهجه کې وایي شرمګي شرمګم دغسې وایي او ستاسې نوم زما نوم مصطفی دی مصطفی هغه ځوان خو موږ ته هغه ونه کړلې نه ټپې وکړلې نه شعر راته ویلې نه ټوکه وکړله هېڅ هم راته ونه هغه قرضداري به تاسې خلاصوئ د خیره سره دا ورته وایي زما په ځای شعر خو به د باقي شو یو شی خو به وایي شینواري ګوره ډېر خوش طبیعته انسانان دي ټول د مخې ټوکې ټکالې ډېر ښایسته کوي خاطرې ډېرې ښایسته وایي ګپ شپ ډېر خلک کوي نو اوس خو یو څه وایي راته نو ولا چې اوس بیخي ذهن نه ووتې څه دې ولیدل شینوار نو تر دې ځایه پورې ولا چې ډېر ځایونه مو ولیده ښه منظرې مو ولیدې خوند هم تر واخیست کږي منځي ته تللی که نه کږې منځي له خو نه یم تللی انشاءالله ځم به کله ځې اختر کې اختر کې زما هم ورته اراده ده چې دواړه یو ځای لاړ بس ولې نه په خدمت کې موټر دې اخیستی که نه موټر لرو ولې نه 2-3 خو یو لرو که دوه 2-3 دانې لرو یو به دې نه موږ ته راکړې او دوه کې بس تاسې ګرځئ ډاډه راتلی شی ټول یو ځای ځو که نه هر وخت ډېره خدمت مننه. کې خیر کور دې اوسې ودان. مننه کور الله دې سلامت لره ته څنګه یې ښه یو والله شکر ژوند چارې څنګه راغلې الحمدلله د شکر کوم ځای نه راغلی زمونږ هم همدلته یو دا همدوس راغلی زمونږ د واده پروګرام د وراره واده مو چکر ته راغلی کوم یو واده دی عزت الله چې شو څه شو عزت الله نه ځان دې ډېر جوړ کړی زه هم همدا وایي دا اوس بس زمونږ د پښتنو یو دود دستور دا دی چې تور واسکټ او سپین هغه چې کله اغوندو که نه د هغه واده وي شاهو وي که نه نو چې زه دې ته ګورم شاهو راته ښکاري او کنه دا خو بس ټول یو ګروپ دی یو واسکټونه او جامې ټوله ډله ده که نه ښه او او دا دې څه کېږي دا مې لور ده بشرا خبرې کولی شي بشرا څنګه یې جوړې ته په خیر حالې جوړه ته راشه څه شی وایي ته راشه دغه ماشوم سره خبرې کو اجازه ده سلام خوب هستین سلام علیکم نوا سلام علیکم شما خوب هستین شکر کلا خوب است تشکر نامتان چیست محمد یوسف محمد یوسف نام پدرتان منصور مکتب میخواین در چه صنف چندم هستین پرپاول پرپاول هستین در کدام مکتب در خبر کدام الخبر رهبر الخبر الخبر خا زما فارسی خلاصه شد است که ورته خو چی یاد کردین یعنی یاد کرده خو یک شعر بخواین نظم بخوان شعر شک یاد بخوان من تاریخ ندی قربان شومه وطنا زدکم تاریخ قربان شومه وطنا من تاریخ ندی قربان شومه وطنا زدکم تاریخ قربان شومه وطنا من تاریخ ندی قربان شومه وطنا زدکم تاریخ قربان شومه وطنا راشه دلته راشه خبره ته کوم بل څه ته یاد دي دغه چې یاد داري دا داسې وایه ښه د کم تاریخ دیوان شومه وطنه داسې وایه ښه هغه دیوان دی ښه اوس بل څه ته یاد دي خلاصې معرفت ته ماته پرېږده زه ورسره خبرې کوم نوم دې څه و محمد یوسف یوسف خانه دا راته ووایه چې مکتب کې کله دې وال خوړلی دي نه ولې وال نه خورې تکړه یې هو ښه واسکټ دې په خپلو پیسو اخیستی او نه پلار درته اخیستی دی کله دې د پلار نه پیسې پټې کړي دي هغه هسې تا ته نه ګوري نه ولې چې هغه واسکټ کې دي خو راخلی ترې نه که هسې هم هغه ستا ورسره شریک دي نه دي پټې کړي نه خوب کله ګوري نه خوب دې هم نه دي کتلی نه دروغ ولې وایي خوب هر انسان ګوري که کلب میرین تمرین میکنی بودیتان چطور هستن اوه ماشاءالله اسکلیت هستی اسکلیت داده چی کن اوه ماشاءالله تکړه ملاق زده میتونی همینجا واس کړتن بکش اوه ماشاءالله سړی خو ډېر ډاډه دی ته راځه داسې برو دیگه اوهو بسته ما ونه ګوره په بوکس هذا آفرین زمان کامرامنونه وي بسته
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی راځئ هغه ځای در باندې ګورم چې کوم ځای کې شیریغ جوړیږي هغه خدمت ډله درته ښیم چې دغه ډلې ځوانانو ته د خدمت جوګه دي دغه شاته منظره ګورئ دا هغه ځوانان دي چې دغو هیوادوالو ته خدمت عرضه کوي دلته شیریخ جوړیږي او بیا دغو هیوادوالو ته ورکول کېږي تاسې راځئ دغه شیریخ ځینې صحنې هم در باندې ګورم او له مسؤل سره هم غږېږو دا دی درنو هیوادوالو وګورئ لاړو السلام علیکم وعلیکم السلام چارې مو ښې دي څنګه یې لاس دې هم ډېر یخ شوی دی والله بس شیریخ کار دی څومره وخت کېږي ورته ولاړې دي هغه ته والله بس ټول مو ساعت 9 کاله کېږي نه نه اوس یو ګنټه دوه ګنټه نه سهار نه ولاړې 9 بجې ولاړې اوسه پورې نو اوسه پورې ولاړې ستړی کېږي نه نه مړ عادت دي بس ستړي شو عادت دی که نه ستا کوم رقم ته شیریخ دی دا څه شی دی تعبریم شته امم شته او کوم یو خوندور دی دواړه خوندور ته یو قاشوغه کې لږ راواخله چې وي خوندور دی که نه دی خوند نه ودی په سر واړه خوا کې ولاړ ها څنګه دې به جوړ مو خوند نه پکې نه دا خبر ده والله دا اوس د بنده هم چک کما هم ته دا که څه دی دا خو سټاپري ده سټاپري ده کنه دې کې خوند نو هغه دې په سر واړه شاته نه ولاړ ولې هغه څه ملامت دی نه شاګرد نه ها عادي کوم په نه ولې نن سبا شاګردانو باندې ولا کې څه خالي دا باندې استاد خاط شوی نه ولې نه زما استاد خو ګڼه ته تاسو کوم لګم دا الله څنګه ته چې نن سبا نه خاديږي تم نن زه سبا پدې نه ورکې زما ته کلمه خیر هغه شاګرد ته ما تاسو هغه استاد ته خاط شي کنده خاط چې ما استاد خاط شي کنده خاط شي ها او شاګرد پختنه ما نه نو کړی څنګه داغه نه ګلمن ډیر ولا دا یو دانه ته نو هغه شپه ځای ته ما څومره دغه کنه هغه موضوع په جمعه کې دونه لیدل خوشاله چې هوادوال د خدمت کې ولا ډیر زیاته خوشاله زیات خوشاله الله سلامت لري ته څنګه ځوانه الحمدلله کیمرې ته لګو ګوره فضل له ا دې خو مې خرچه وکړه ته بس شي کې زبر باندې پټاس او خرم پټاس کې لګ وخت قربان او څومره وخت دا یو شل 15 دقیقو کې تیاریږي هغه دل والا پټاس ته او هغه نه پټاس دی نو دا پټاس ته دا جوړ دی کاکا دا هم والا دی هم دقیقه ده ها ادم هم دی کنه او دا هم دی خدام نبی هغه جوړو مونږ ډیره مننه رمضان خیر اوسه مننه درنو ملګرو ډیر زیات خوشاله یم چې ډلې ځوانان دغه ته لګیا دي خدمت کوي خپلو هیوادوالو ته شیریخ برابروي او شیریخ یې ما وڅکلو خو واقعي ډول ډېر خوندور دی یو خو کامه په شیریخ او ګوړه باندې ډېره مشهوره ده چې بیا کوم ځای کې تازه جوړېږي او ته راشې ځای په ځای ته نه وخورې دا نو ډېر خوند لري صحیح دی چې نور ځایونو کې به شیریخ جوړېږي نور ځایونو کې به خوندور وي خو څومره چې دلته خوندور دی فکر نه کوم چې بل ځای کې یو ځل حتما راشئ دغه ځای بیا وګورئ ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې دغه برنامه تاسې تر پایه وکتله باور لرم چې د دغه جنتي وطن د دغه ښایستونو نه به تاسې کافي زیات خوند اخیستی وي له هغو ځوانانو سره چې دلته موږ خبرې وکړلې ټول په وطن کې دي خوشحاله دي چې په وطن کې د امن څادر خور دی او په دغه سیمه باندې الله تعالی یو لورینه کړې ده چې هغه د امن دی د سکون دی د ژوند دی او د ورورولۍ دی درنو ملګرو دا د کامې ولسوالۍ وه او بیا دا یې بلنه رسټورنټ و چې تاسې وکتلو که چېرته تاسې هم یو ځل دغه ځای ته راشئ نو حتما به د کامې له ښایستونو به تاسې خوند واخلئ موږ هڅه کوو چې د هېواد بېلابېلو سیمو ته لاړ شو بېلابېلو منظرو ته لاړ شو تر څو تاسو ته وښیو او د هېواد د دغه منظرو نه تاسې خوند واخلئ زه محراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص له تاسې درنو اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان